بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو عزیزانو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. نن تاسو سره په یو نوې موضوع خبرې کوم. هغه ته سکامینګ وایي. سکامینګ په پښتو کې یعنې فریبکاري، کلاورداري او یو چا غولول تر هغو د هغه پیسې لاسته راوړي. د ده عامه معنا همدا ده. په امریکې کې چې موږ تاسې اوس ژوند کوو، سکامینګ ډېر زیات دی، خصوصا انټرنیټي سکامینګ. نو ولې مې دا موضوع انتخاب کړه؟ دوستانو عزیزانو، یو شی چې دلته ډېر عام دی او خلک غولول کېږي، خصوصا هغه کسان چې د امریکې له فرهنګ سره، ژبې سره ډېر بلد نه دي او نوي امریکې ته راغلي دي او په هر چا باور کوي دغه خلک د دغو سکامرانو یا تقلبکارانو ښکار ګرځي. نو غوښتل مې نن پر ده تاسو سره خبرې کوم. دا سکامران څوک دي؟ دا تقلبکاران څنګه دا کار کوي؟ دوی دا کار په یو رقم کې چې ستاسې اعتماد لاسته راوړي. کله چې ستاسې اعتماد لاسته راوړ، تاسې به باور پرې وکړه، دوی ستاسې پیسې غلا کوي. تاسو ته ښه معلومه ده چې امریکې کې ټولې پیسې په بانکونو کې دي او د بانکونو له طریقه غلا ډېره اسانه ده سکامرانو لپاره. نو دا سکامران په څو طریقو کولی شي تاسې ښکار کړي. زه به یو څو مثاله تاسو ته وایم. مثلا یو سکامر تاسو ته زنګ وهي چې زه ستا له بانکه زنګ وهم. نو یو چا غوښتل چې ستا پیسې غلا کړي، ستا اکاونټ ته داخل شوی دی. ته فورا د خپل اکاونټ نمره راکړه، بانکي اکاونټ شمېره هغه دې راکړه، دا نمره. بیا درته وایي ته د سوشل سیکیورټي کارت راکړه، کوم کال کې پیدا شوی او چیرې ژوند کې. د ستا ټول معلومات یې واخیستل. دا خلک تا ته موقع نه درکوي چې ته فکر وکړې. فورا سوالونه درڅخه کوي. دا وضعیت داسې ښیي لکه دا سړی ستا له بانکه دی او ته باور پرې کوې او هر ګړی درته وایي چې ستا پیسې په خطر کې دي، ستا اکاونټ په خطر کې دی، ژر دا معلومات راکړه که نه خلک ستا اکاونټ ته ننوتلي دي او ستا پیسې غلا کوي. او زه له دغه بانکه یم او هغه بانک کې ته اکاونټ لرې. نو ته باور پرې کوې، ټول اطلاعات او معلومات شریکوې. په مجرد دا معلومات شریک کړه، څو دقیقې بعد ټولې پیسې ستا له اکاونټ نه باسي. بیا هېڅوک مسؤله نه دی. ولې؟ ته خپله په خپله خوښه دا معلومات ورسره شریک کړي دي. دویمه موضوع، یو تعداد زیات ستاسو کې اوبر چلي او هغه کسان چې اوبر چلي هغوی هم د دغو سکامرانو ښکار ګرځي. مثلا ته روان یې، اوبر چلې، یو خوا ته روان یې، ته یو څوک راپورته کړې او یو ځای ته انتقال کړې. هغه دې ویني شاته همغه سړی چې ورځې راپورته کړې همغه سکامر وي. ته نه یې په خبر. تا ته زنګ وهي، درته وایي موټر دې ګوښه کړه فورا، موږ ته یو مشتري شکایت کړی چې ته هغه سړی نه یې، ته بل سړی یې، د بل چا موټر چلې. ژر دې خپل معلومات ماته راکړه. ته څوک یې؟ عکس دې راواستوه، ته د بانکي کارت راواستوه، د بانک شمېره دې راواستوه، سوشل سیکیورټي دې راواستوه. نو ته فکر کوې چې رښتیا همدا دی. درته وایي ته موټر ګوښه کړه، اوس روان یې، دا کس اخلي، کس هم نوم درته اخلي. ته په دغه مشتري پسې روان یې او ته دې خپل موټر ګوښه کړه او معلومات دې ما سره شریک کړه. په مجرد دې دا معلومات ورسره شریک کړه، سړی ورکېږي، څه پیسې چې ته په بانک کې لرې هغه ټولې دې له بانکه راباسي. بل مورد، دلته په امریکې کې کارونه یو تعداد زیات خلک د آنلاین کارونه کوي. یعنې په خپل کور کې ناست دي، کار کوي آنلاین او له همغه طریقه پیسې ورته راځي. آنلاین تدریس کوي، بعضې خلک آنلاین وظیفه لري. نو ته به هم فکر کوې چې راځه زه آنلاین وظیفه شروع کړم. ډېر ځان مطمئنه کړه چې آنلاین چې وظیفه شروع کړې کمپنۍ موجوده اوسي. یو تعداد زیاتې کمپنۍ دي هېڅ موجودې نه دي، ولې هغه ټول سکامران دي. تا ته وایي زه د دې کمپنۍ نه غواړم تا ته افر درکړمه، ته زموږ سره کار وکړه، دومره د معاش دی، بس کار در سره فعلي. او ستاسو په اول ورځ مصروفي په بعضو شیانو ته هېڅ ستا فکر نه وي. سوشل سیکیورټي دې غواړي، ته هر چېرې کار وکړې مجبور یې سوشل سیکیورټي ورکړې. نو ته فکر کوې دا صحیح، دا مشکل نشته. هر چېرې ته کار وکړې ته مجبور یې د بانک
معلومات دی ورکړي، اکاونټ دی ورکړي، شمیره دی ورکړي، په دې خاطر هلته پیسې انتقالي. دا معلومات ته ورسره شریکوي. ته فکر کوې نو دا مناسبه ده نو ولې یو ځای کې زه کار کوم دا معلومات باید شریک کړم. ته سوشل سره شریکوي، د بانک معلومات دی، د کور معلومات دی، ټول دا ته ورسره شریک کړې. څو ورځې در سره کار کوي، هر ورځ دا معلومات درڅخه اخلي، ټول په یو وخت نه اخلي. کله دا معلومات ورکړه هماغه دقیقه ټول پیسې ستا له اکاونټ نه ځان ته انتقالي او نور تا سره رابطه نه لري. بنان دا درې مثاله مې په دې درکړه چې دا عملي مثالونه وه. هغه کسان چې د دغو سکمرانو ښکار ګرځېدلي وو دا یې ما سره شریک کړه. نو چاره څه ده دوستانو؟ له هیڅ چا سره خپل شخصي معلومات مه شریکوئ، ولو چې ډېر نږدې کسان مو اوسي، خصوصا هغه کسان چې درته زنګونه وهي. سکمران اکثرا زنګونه وهي، اکثرا تاسو ته د تلیفون لخوا تاسو سره خبرې کوي. تاسو شاید متوجه شوي یاست د ورځ څو مشکوکه زنګونه تاسو ته راځي، په انګلیسي ژبې خبرې کوي او ځانونه معرفي کوي له مختلفو ارګانونو نه، یا دولتي یا غیر دولتي. پر دوی باور مه کوئ. تاسو باید پوه شئ ستاسو د بانک شمیره کومه ده، له کوم بانک سره اکاونټ لري، د کار شمیره مو کومه ده، دولتي شمیره کومه ده، د پوهنتون کومه ده او د شفاخانې کومه ده. نورو شمیرو باندې اعتبار مه کوئ او هغه ټول بلاک لیست کړئ او بلاک یې کړئ ټول. هغه زنګونه درته راځي له هغوی سره خبرې مه کوئ، له هیڅ چا سره معلومات مه شریکوئ. سوشل سیکیورټي مو له هیڅ چا سره مه شریکوئ. خپل بانکي اطلاعات له چا سره مه شریکوئ. د تولد کال مو، زیږېدلو کال مو، ورځو، میاشتو، کال دا له چا سره مه شریکوئ. خپل ادرس دی اوسېږئ هلته، خپله شمیره د تلیفون، نور جزئیات چې تاسې لرئ ستاسې مربوط دي، خصوصا د مالي مسایلو یعنې بانک، دا له هیڅ چا سره مه شریکوئ. سوشل او د بانک معلومات ډېر مهم دي. تر هغو چې سړی نه پېژنئ او اعتبار مو نه وي پرې او فکر مو او اعتماد مو نه وي راغلی دا شخص او دا ارګان تقلبي نه دی، دا معلومات له چا سره مه شریکوئ. دا ځان سره وساتئ او که په مجرد مو چې کارت ورک شه فورا بانک ته زنګ ووهئ چې بانک مو پیسې در کنګل کړي تر هغو څوک پیسې له بانکه ونه باسي. که سوشل مو ورک شه، که کارت مو ورک شه د بانک، بل هر شی ورک شه، فورا اقدام وکړئ. که نه نو په څو ساعتونو کې به ستاسې ټولې پیسې له بانکه وویستل شي. نو دا موضوع مې په دې انتخاب کړې چې دا مسله ډېره مهمه ده او یو تعداد زیات زموږ ستاسې وطنداران د ده قرباني شوي دي. نو ښه ده دې شیانو ته توجه وکړو تر هغو موږ تاسې هم قرباني نه شو او د دغو دسیسو او سکمرانو ښکار ونه ګرځو. تر بیا ښه وخت درته غواړم.